یوه ورځ یو سړي خپله میرمن ووهله. میرمن چې پر مخ یې سرې وینې روانې وې غوښتل یې له خونې ووځي. خاوند یې له دې ویرې چې د خپل پلار کور ته د شکایت لپاره ولاړه نشي لومړی یې ترې موبایل واخیست او بیا یې دروازه ورپسې بنده کړه او زیاته یې کړه اجازه نه درکوم چې زما په خلاف شکایت وکړي. میرمن یې جګه شوه د خونې تشناب ته ولاړه. خاوند یې فکر وکړو میرمن به مې د تشناب له کوچنۍ کړکۍ څخه وتښتي. نو د تشناب تر کوچنۍ کړکۍ څو شېبې بهر ودرېدو مګر هیڅ خبره هم ونه شو. بیرته خونې ته راننوت. دې وخت کې میرمن له تشناب څخه راووته او دس یې کړی وو. خپل خاوند ته یې وویل تا فکر کولو چې موبایل به راڅخه واخلې دروازه به راپسې وتړې غږ به مې چاته ونه رسوم. زه داسې یو څوک لرم چې په هر حالت کې مې د بندو دروازو تر شا غږ اورېدلی شي. پر لمانځه ودرېده. خاوند یې ورته حیران ولاړ و. میرمن یې ښه اوږده سجدې څخه وروسته لمونځ ختم کړو. لاسونه یې لپه کړل. خاوند یې ورغی لاسونه یې ورته ښکل کړل. ویې ویل پر سجده کې دې چې څومره خیره او ازار راته وکړو بسنه کوي. ما له قصده داسې ونه کړل. شیطان ملعون له لاسه مې داسې وکړل. میرمن یې مخ ور واړاوه. په مسکا یې ورته وویل ځکه خو مې سجده کې درته دعا وکړه چې زموږ مینه دې رب نه کموي او شیطان څخه مې ستا او ځان لپاره له الله جل جلاله څخه پناه وغوښته. نو درنو لیدونکو ژوند ښکلی دی. یو بل ته درناوی وکړئ.